السلام علیکم درنو مینوالو خوشحاله یو چې یو ځل بیا له تاسو سره یو تاسو له موږ سره مینوالو نن لالپورې ولسوالۍ ته راغلي یو کوشش کوو چې د لالپورې ولسوالۍ اړوند څومره سیمې یا قریې چې دي دې ته لاړ شو له دې د ځوانانو سره سپین ږیرو سره او د دغه سیمې خلکو سره کینو دوی سره د دوی په فرهنګ د دوی په ناسته ولاړه د دوی په راکړه ورکړه باندې خبرې کوو خو له تاسو مې هیله ده چې زموږ ملتیا وکړي او دغه پروګرام را سره تر پایه واورئ مینوالو دلته زما تر څنګ په لسګونه ځوانان سپین ږیري قاري صاحبان علما کرام ناست دي نو اوس دې ځل ته رارسېدلي وو او دغه سیمه کې له دوی نه پوښتو چې دلته د دغه سیمې راشه درشه فرهنګ څنګه دی له هغې وروسته مخکې ځو خو تاسې موږ بدرګه کوئ اوس مقام دا ده چې نظام دی امنیت دی نو که هغه 100% خبرې نه کوو خو ولیعتیا 90% شکر دی اوس څوک کولی شي چې خپل دوست لا یو خپل ځای ته هغه څه چرمن هغې ځای ته لاړ شي اوس مثال زه که د ننګرهار یم ننګرهار ډېرو ولسوالیو ته زه اوس کولی شم چې لاړ شم نن چې زه لالپورې ته راغلی یم یا چکناور ته یا ګلډاک ته نو دا زما دپاره ډېر زیات ویاړ ځای دی تقریبا 29 کاله عمر کې زه چکناور او دا ځای به یو ځل به چېرته راغلی وم خو د یاد مې وتلي چې کوم ځای ته راغلی یم نن مې ډېر ځایونه وکتل او دومره خوشحاله شوم چې په دې لالپوره کې او په دې خړو خاورو کې یا په دې غرونو کې تورو غرونو کې او په دې دښتو کې دومره درانه خلک پراته دي دومره درانه خلک پراته دي چې په هغې باندې تاریخ ستړی شوی دی په هغې باندې کتابونه سری شوي دي د چکنور ملا مثال دی چکنور ملا هغه څوک دی چې د دغه ولس دپاره یوازې د لالپوره به موږ نه وو موندره به نه وو ننګرهار نه نو ټول افغانستان دپاره چې نړۍ ته دا معلوم دی چې چکنور ملا کوم یو ځانګړی شخصیت دی څه کارنامې د دغه ولس دپاره کړي څومره اثار او څومره لیکنې یعنې تاریخ په هغې باندې شوی خو که تاریخ هر څومره زه ووایم او تاریخونه په هر څومره خو دا کمه ده یو دا بل زموږ فرهنګ مخکې ما تورشکونه تاسو تورشکونه لرل ما ویل خوند دا کوي چې حجرې ته ننوځي هغه پخوانی اوس کشکې دلته په کونج کې له کټونه هم ویل سړی نه وځي په هماغه کټ کې کښېني زموږ هغه نیکه زموږ هغه مشران چې څوک وو هغې به حجرې کې همدغسې به اوږده حجره وه هغې کې به دغه لګېدلې وې ستنې لګېدلې وې او بس هغې کې به بخارۍ به پکې لګېدلې وه همدا مشران په کور کې چا ډوډۍ نه خوړله ځکه زه یې له مشرانو اورم دغسې مشران زما تر څنګ ناست دي مشران به وایي چې کور کې چا ډوډۍ نه خوړله ښځو سره به چا ډوډۍ نه خوړله سړی به بهر ټول 15 شپږ اته کس کورونه خلک به راتله په حجره کې به ناست وو هغه کارنامې هغه کارونه او تجربې به یې کولی چې د ځوان نسل پیدا کړو نو نن کاکا داسې څنګه دغه وضعیت ولې داسې کېږي ته به یې راته ووایي اوس ګوره دا فرش دی دغه دی کټونه نشته دی څه دا پخوانی فرهنګ ولې داسې له منځه لاړ شي دا خو موږ څه اوس د نړیوال راننوتي دي نو نړۍ ته موږ ګورو په هماغه لار باندې موږ هم ځو که نه خو هغه خو په خیال زموږ افغانستان داسې و چې نړۍ نه به ډېر لرې پاتې وو او تعلیم هم پکې نه و او نور داسې تجربې هم کمې وي هماغه کټونه به د اوس الحمدلله فرشونه دي پخې کوټې دي پخې آبادیانې دي نو الحمدلله په دې باندې موږ شکر وباسو یعنې ساینس ښه دی پرمختګ کوي خو زما هدف دا دی چې ساینس دې پرمختګ وکړي موږ دې پرمختګ وکړو ولې زموږ چې دغه دې سره دا زموږ فرهنګ هغه لرغونی تاریخ چې موږ وایو هغه له منځه ځي نه نه هغه اوس هم شته دي انشاءالله چې بعضې وجودونو کې خو شته دي زه به ګورم اوس ګورم حاجي صاحب چې اوس په څو پتنوسونو کې یو دغه کې بس ځوانان د خیر راشي چای راوړي او دلته یې کېږي نو زه به ګورم چې دا فرهنګ څنګه انشاءالله زموږ دا فرهنګ دی چې د پښتنو زموږ د غټ میاشت ماشاءالله دغه دی نو ښه چای هم څکو چای هم راغلی خاکسار صاحب حاجي صاحب سره خبرې هم کوو لکه چې بیخي نو هغه زما خبره دلته نقد هم لګېدلې ده که نه چای هم راغلی زه ګوشتي ته تللی وم ډېر وخت داسې د کرزي یوله پاچي یو فکر کوم ګوشته کې یو بیز هلته جوړ شوی و ما ته یو چا دغه راکړه چې ته دغه فتنه چې ورته وي په دې ګزاره جوړ کړه نوی ومه خو ګوشتي د هغه لار را روان یم موټر یې به سهار کې د هغې خوا راتلی او مازدیګر کې ورسېدې دا زما ول ځل دی نو خو څه به سر خو کوم یو زیاته به چې ورسېدو ما به پوښتنه وکړه چې دا پلانکۍ ځای چېرته دی نو سپیل چې دا هغه ګورې دغه غونډۍ ګورې وایي دغه دی دې غونډۍ ته به زما 2-3 ساعته به زما مزل چې زه به هغې ځای ته رسېږم هلته به چې لاړم مدرسې به یو جنۍ یا ماشوم به کندولي کې یا دغه کې به چای اوبه راوړي وایي ماما اوبه وڅښه د اوبو به یې ورکم خوند کوو بیخي یو بل ځانګړی خوند هلته مې چې بیا پوښتنه وکړه ما د پلانکۍ کور چېرته دی وایي دا ګورې دغه غونډۍ په دې باندې سهار ما شروع کړی د زه ماښام هغه بیز هغه ځای ته ورسېدم یو دا راته جالبه شوه بل جالبه دا و چې زه یو مسجد ته ماښام دی مسجد ته ملګري سره ننوځم نو ما سره مې بیګ دی دا وسایل خپل لا سره دي
دا ماشومان مې چې ګوري نو یو بل ته وایي دا څوک دی وایي دا د ډاکټر دی میږو ته دغه کوي واکسین کوي یو ورځ دا جالبه وه وایي دا ډاکټر دی میږو ته واکسین کوي بل جالبه څه شی و چې هر کور ته به زه ننوتم دا ټیټه کوټه ټیټې کوټې هغې کې به هغه سوزی به ورته خلک د لوښ نه به یې جوړول پوزکې دونه به جوړ نه دا به خور و تاسې باور وکړئ چې لکه دا اوس چې دا چای راغلی په دومره لکه به رسي چای تیار و بس دا ښایسته چانکې به هغه لبي چینکونه پخواني دیګ به شین چای راغی چې دې چای به یو ځانګړی خوند کوه نو ما ویل چې رښتیا هم چې دا زموږ د پښتنو کلتور بل اخري خبره کوم بیا حاجي صاحب ته راځم یو جالبه بل څه شی و صرف ما د پلار او مشرانو اورېدلي وو سهار چې شو دروازه ټک ټک شو اوبه راوړي لمونځونه او اودسونه مو کړل مسجد ته لاړو جمع وشوه چې څنګه راګرځو په میزونو باندې شین چای پروت دی سپینې پیالې دي او دې سره سپینه میوه ده دا مې چې اوس کړل نو ماسې یو ملګری و چای خلاص شو بس چای بېرته لاړو نو دا وایي چې ما ته وایي چې عثماني دا زه خو وږی یم دا څه رقم چای شو ما ته خو مشرانو ویلي وي چې هغه مومن چې دی وایي په سهار کې شین چای څکي دا د جمع نه چې څنګه راوګرځوي دا یې ما ته وایي ته راځه چې بار راووتو څه شیله ده په دې موړه ناستې وو نو چې ګورو نمر سترګه راوواله تازه نمر نو بس یو ماشوم راغله وایي کاکا راځئ چای وڅښئ چای تیار دی نو چې زه دلته مې ورته وویل راځه چای اوس تیار دی چې حجرې ته راننوتم تاسې باور وکړئ چې ستاسې د کمه نه او تاسې هم د هغوی نه کم نه یاستئ دا دسترخوان خور او په دې کې دغه خبره پښتانه وایي د مرغۍ پی نه وي نور چې شی غواړې په دې کې به وکړم نو تاسې باور کړئ زما سترګې نورې سپینې شوې دي چې چې شی وخورم چې شی اوس کوم دغه دی نو د پښتنو به په خاص ډول زموږ ستاسې دغه د سیند نه دېخوا دا مومن څومره چې رښتیا هم چې خپل فرهنګ یې ژوندی ساتلی دی او باید همداسې یې ژوندی وساتي حاجي صاحب له تا به یو خاطره واورو ته یې راسره شریکه کړه څنګه دی پخوانی فرهنګ اوسنی نو پخوانی فرهنګ خو تا چې کومه خبره وکړه د حجرو د دې خو ډېره غټه مزه وه او بیا به دا مشران چې راجمع کېدل نو هغې څه به کشران راجمع کېدل خو کشرانو به خبرې نه کولې چوپ به پاتې کېدل یو دا د موبایل مسله نه وه دې خو غټه مسله جوړه کړې دي خلکو ته دا ټول خلک په ټیشن کې اچولي او سره دي چې ماشومان کم دغه 14 کلن 15 کلن چې دي دې ته غټه مسله جوړه چې دا شي مغه موبایل نه تاوي څوک پکې ګیمونه کوي او څوک پکې فلمونه ګوري او څوک څه کوي نو هغه د مشرانو ناسته او د کشرانو دپاره تربیت وو تعلیم وو او یقینا چې موږ لیدلي وو ډېر مشران موږ لیدلي وو زه پاس مومن یم موږ ډېر مشران یعنې ما ستا په حواله باندې ښه صحیح خبره کړې ده همداسې نو موږ چې کتل به د هغه مشرانو په دیرو کې به چې کوم بچي یا کوم نسل لوېده د مشرانو د تربیت نه به دی د هغې نه به دی ښه راتله او کم به نه وو اوس الله دې خیر وکړي دا د موبایل سیسټم او د موبایل زمانه ده الله دې خیر واچوي څه به کېږي که نه یعنې څه باید وکړو موږ سره خو ځوانان هم ناست دلته ماشاءالله څه کول پکار دي موبایل دې هم استعمال شي ساینس دې هم استعمال شي نو موږ به په دیني مضامینو کې چې راوسو داسې کول پکار دي ټیک دا لوبې یا کارونه یا ذمهداري خو زموږ خصوصا د مشرانو دا تربیت او دا خبره زموږ په زړه کې ده چې موږ او تاسې کوم د مانځو او د اوداسو دغه ټیمونه چې دي دا د موږ نه ضایع نه شي او دغه په خپل ټیم او په خپل وخت سره او انشاءالله اوس مسجدونه هم ډېر دي وشي او دې کې څه کمی زیاتې ونشي او که وشي نو زموږ د زندګۍ کې به زموږ ژوند به ډېر تریخ او ناکاره کړي موږ دې کمی راکړي که نه نو که موږ مالدار یم نو ژوند به تریخ او ناکاره ښه به دا چې په خپل وخت او خپل ټیم سره خپل مصرفیتونه نه علاوه چې خپل د مانځه ټیمونه موږ دغه نه کوو ډېر لږ ټیمونه دي هغې چې هغې کې موږ کوښښ وکړو مشران خو دې ته جوړ دي قاري صاحب هم راسره ناست دی خو تا نه زه یو بله پوښتنه دا کومه چې ماشاءالله عمر دې ډېر دی او شاید هغه وخت ودونه او اوس سره فرق وي واده دې په خپله خوښه کړی و نه د چا په خوښه دې کړی د ورور په خوښه مې کړی پلار هم د ورور په خوښه دغسې فرهنګ اوس ګوره قاري صاحب ناست دی به دا بیا خبره به د شریعت او دغه په حساب به دا بیا نظر راکړي اوس که موږ یو ځوان ته واده کوو یا خپل رور ته یا لور ورکوو نو اسلام هم داسې وایي چې تاسې د هغه رضا دا شرط دا باید پکې وشي ځکه په هغه حواله خو زه ډېر نه غږېږم ځکه قاري صاحب بیا وغږېږي خو مسله داسې وي بل سپین ږیري نه که چې موږ پوښتنه کوو چې نه دلته د پښتو خبره ده که موږ چېرته د خپلې لورې یا د خپل زوی نه پوښتنه کوو نو وایي دلته پښتو صدمه کېږي پښتو د صدمه رسېږي نو ته ناراضه نه وي په هغه وخت کې او چې اوس غواړې هغه خو تا تجربه شوې د خپل اولاد نه دې پوښتنه کړې داسې وه په هغه وخت سره تقریبا چې دا 40-50 کال خبره ده چې هغه وخت کې دا د پښتو مسله لږه ډېره زیات تېزه وه که نه چېرې زه پښتون یم او زه داسې واده به کوم او لور به مې هم داسې واده کوي او زوی به هم داسې واده کوي اوس انشاءالله ما شته کوي اوس دا ور باندې موږ څومره اورو نو د ملیانو نه چې کومه خبره دلته چېرې باید چې د ورور یا د خور یا د لور یا د زوی سره خبره وشي
او په داسې نقشه به وشي چې هغه نظر ته واخلي چېرې دې واده باندې ته راځئ یا په دې کوزله ته راځئ که هغه راځه خو ټیک ده که نه راځه نو ښه به دی چې راځئ به کښېنو ښه خبره به دی چې د هغې پرې راځئ کړي نو د هغې آینده ژوند به ښه راشي یعنې پکار ده چې خپل فرهنګ ته متوجه وو ولې که نوې مسله شی راځي چې هغې په ګټه یي زما د اسلام ته خطر نه زما دین دا اسان ترتیب دی چې هغه خپل بچو سره خبره وکړي چې هغه داسې چا غوږ باسي که نه چې راځي یو پلانکي دی که داسې پلانکي راغلی وو یا د پلانکي له ورغلی وم نو تا ته پته لګي دی چې راځي رشته باندې دا خوشحاله دي که نه خوشحاله ودونه هم څنګه وایي صاحب واده کې شی پکړه په هغه وخت کې ځکه چې دا خو تغییر کوي پخوا به وایي خلکو سټه وریجه به یو غټ خانکي کې به یې واچوله او ټول به یې راغونډ شو هغه به یې وخوړ رښتیا همدغسې وه نه هغه د اورېده خو مګر هغه دي چلی وو د بچو هغوی کور والا به دا کوه صرف وریجې به پخولې او مېلمنو له به ورکولې مازدیګر کې یعنې ستاسو په دوره کې دا نه و نه دغه موږ په دوره کې دا نه مننه قاري صاحب ته راځو قاري صاحب د موږ مخکې د علي صاحب خبره وکړه ته را سره په دې وګورئ چې اوس وخت چې د ساینس هم پرمختګ کوي او ورځ په ورځ د کمپیوټري دنیا ده موبایل دې استعمال شي فیسبوک دې استعمال شي خو استعمال یې څنګه وشي بل دغه بل صاحب خبر ورکړم سبا کې موږ اساس په ټولنه کې دی او زوی نه پوښتنه کوي یا د لور نه پوښتنه کوي دا وایي ورکم خبر نه اسلام څه وایي د دې لپاره د اسلام روایت څه الله دې د ستاسې راتلو زموږ دپاره په خوشحالۍ سره وګرځي الله مو هرکله راوله او ستاسو په راتګ خوشحاله شو حاجي صاحب محترم یو ښې خبرې ته اشاره وکړه هغه دا چې دوی ویل چې مشرانو قانون مخکې دا و چې کوم زموږ نه مخکې تکرار شوي دي چې کله مشران ناست نو کشرانو به د مشرانو په مخه کې لکه خبرې نه شو کولی او نه دا جرأت په دوی کې چې دوی خبرې وکړی شي نو دا د دوی په ذهن کې د مولیان نه اورېدې خبرې وي هغوی د دین سره ډېر شوق و د دین کې مینه د دین سره ډېر مینه او محبت و اگر که دوی کې خپله دین نه و خو د دین په نامه به یې ځان واجه چې دین به چویل اسلام په نامه یې ځان واجه اگر که دوی کې خپله دین نه و د دین سره مینه محبت وه همدا و د عمر رضی په وخت کې رسول مبارک یو سوال وکړو چې کله داسې به څوک راجمع و د رسول مبارک خو عالمي ذهن سوال به یې کو وایي هغه ونه که کومه یوه ونه ده چې هغه د انسان سره تشبیه الله ورکړې ده نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړو نو د محمد رسول الله ملګري ول خپل ذهنونه په ځنګلات کې وزغلول چا بل دا ونه به چا به دا به چا به دی خو چا جواب ونه کړی شو نو رسول مبارک ویل هغه د کجوري ونه ده چې د بیخ نواله تر اخیره پورې هغه په پاڼې چې کوم وي د هغې نه بالښتونه جوړېدل او چې کله زموږ استاسې ابۍ فاطمه رضی الله عنها کله واده کېدله نو رسول مبارک ول هم یو بالښت ورکړی چې دا بستی او سناسي چې وله جوړ کړي وو که نه نو بیا دغې وخت کې د عمر رضی یو زوی و عبدالله رضی الله نومېده ویا پلاره ما ته دا خبره ښه یاده وه خو مشران ناست وو نو ما د حیا د وجې نه هغه خبره ونه کړی شوه که نه لکه ابوبکر صدیق رضی الله ناست و تاسو ناست وئ نور غټ غټ اشخاص ناست وو نو ما دا جرأت پیدا نه کړ چې زه هغې جواب کړی ما ته زده وه عمر رضی الله ته وفرمیل چې بچوړیا که چېرې تا دا جواب کړی وی نو ما ته د سرو سرو خانو نه بهتره وه نو هغوی ادب و د دین خو ټول ادب دی که نه نن هر څه شته دی ساینس پرمختګ وکړو هر یو شی انتها ته ورسېد کتابونه دومره ډېر دي چې بس یو دغه ورکوه چې څه غواړې به راځي اصل کې خبره د عمل ده چې کوم عمل وکړه نه کوم قرآن د څه لپاره راغلی و بس هغې باندې عمل ونه شو ځکه خو موږ داسې دغه او د ښځې په ارتباط باندې اسلام دا وایي چې کله ستا یو خور یو لور او چاته نکاح ورکړې نو هغه افضله دا ده غوره دا ده چې هغې نه تپوس وکړی شي هغې نه تپوس وکړی شي او د پښتو خبره دی راوسړي شیونه زموږ د پښتو د اسلام سره مخالف دي خو د اسلام د خاطر موږ پښتو پرېږدو خو د پښتو د وجې نه به اسلام نه پرېږدو اکثره شیونه موږ د پښتو د وجې نه پرېږدو نه پښتو ده مخکې خو دا مشهوره چې په ښځه باندې به سلام نه اچوي لکه چې به سلام اچوي مړ ته د ښځې نه هېرېږي سړیا او رسول مبارک فرمایي تاسو څوک پېژنئ که څوک نه پېژنئ تاسو سلام پې اچوئ افشو سلام عام کوئ دې سره مینه او محبت پیدا کېږي دا ډېر شیونه دي رسول مبارک ویل خو موږ په عمل نشته مینه او محبت ختم شو بس نن د پیسې دور دی چې پیسه سره وه خپلې مامای دوست دي دا خبرې دي بس قاري صاحب دا ډېره زیاته مننه خدای دې ستا په عمر کې برکت واچوي مینهوالو موږ سره یو ځوان هم دی زه نه هم پوښتم دی خپل نظر شریکوي له موږ سره اوسئ
تاسې مهرباني وکړئ د قاري صاحب خبره مو اورېده د اسلام نګاه زموږ استاد راشد درشه زموږ استاد فرهنګ زموږ استاد ژبه دا همدارنګه حاجي صاحب خپل خاطرات وړاندې کړل اوس څنګه دی دا د ودونو سیستم تاسو به د مشرانو اورېدلي څنګه ارزونه کوئ بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه د مخه تاسو ته ښه راغلاست وایو زموږ سیمې ته راغلي خوشحاله یم چې زموږ عنعنات دود دستور او زموږ د ساحې کلچر ټول افغانستان کې خپروئ هر کله راشئ څرنګه چې قاضي صاحب محترم او حاجي صاحب د پخواني عنعناتو او دود دستور په اړه کومې خبرې وکړلې واقعا ښه و ځکه چې هر څه په کنټرول کې وو اوسنی کوم دود او دستور چې دی هم د اسلام د نظره زموږ په ساحه کې زما په فکر باندې چې د کوم مخالفت نشته د ځوانانو نه پوښتنه کول د ودونو په باره کې او دا په اسلام کې راغلي ثابته خبره ده او خصوصا زموږ د سیمې کوم عنعنات او دستور چې دي زما په نظر د اسلام سره وصل دي او مخالفت به نه لري زه یو پوښتنه دلته کومه چې واده خو دې کړی کله چې تا واده وکړه دلته یو رسم دا ده چې په لومړۍ ورځ نیولې تر 10-15 ورځې پورې ځوانان سره ډله ډله کېږي دی نو د شپې ناوخته خپل کور ته راځي او سهار په تکه توره تیاره وځي اوس هم دا شته ترسره کوئ تقریبا 80% اوس هم دغه عنعنات او دستور شته واده چې کله وشي ځوانان د ملګري سره د شپې نه ناوخته پورې ناست دي او ځوان چې بېرته خپل ملګرو ته ځان رارسوي یو څو ورځې پخوا ډېرې ورځې اوس محدود شوی دی یو شوخي به کوم دلته به یو شوخي وکړو څوک چې واده کوي هغه د خپل د مینې محبت او هغه شریعت دغه دا چې د نجلۍ او د هلک یو تړون چې کېږي دا د پیغمبر اسلام دغه دی چې تاسې ځوان شوي واده وکړي نجلۍ په دغې ورکړي یو شرعي خبره ده نو دغه هم دا دی چې څومره سره چې دوی نږدې پاتې شي او څومره چې دوی مینه سره ډېره شي دا ښه خبره ده دلته یو رقم د مینه کمزوري کېږي نه چې ته په تیاره وځي او په تیاره رانوځې ځکه هدف دی چې د ناوې ورځې د شپې د واده ورځې دا بېل خوند لري بېل ځانګړی دغه لري خو کله چې ورځ تېرېږي ځکه عمر هم هماغسې کمېږي عمر زیاتېږي هغه څه بیا یو بل رنګ ته وړي دا ډېره ښایسته خبره وکړه دا زموږ د عنعناتو د خبرې مطابق داسې دستور دلته موجود و زموږ په ساحه کې خصوصا او بعضې نورو ساحو کې هم شته دلته زما د واده د ورځې یو ملګری هم شته دی هم د ناست مجلس کې شته دی خو خصوصا ما دا کار نه دی کړی زه وختي تر یم ناوخته راوتلی او اوس شته ملګري شته خو ستا په نظر مطابق ښه خبره دا ده چې څوک وختي لاړ شي واده چا کړی او ناوخته راووځي ما خپل شخصي نظر دی ډېره مننه او نورو واده کې هم هغه پخوانی غوندې اخلی پخلی کېده که نه تغییر پکې راغلی نه زمونږ د واده ترتیب داسې و چې سنت طریقې په حساب نن واده وشو سبا ته د ختم پروګرام داسې ترتیب زموږ واده کې ډېره مننه راځو حاجي صاحب نه یو پوښتنه بله کومه نو په دې هیله چې ملګري را سره تنګ شي حاجي صاحب د یو بل ښه ټکي ته اشاره وکړه زما ذهن ته راغله حاجي صاحب یې راته ووایي قاضي صاحب ناست دی دغه د واده مسله چې کله به پخوا خو څه وایم ځکه چې دا به بیا تاسې نه واورئ تاسې به راته وایي یو ځوان ته چې واده کېږي نو دی مجبوره دی چې دا د 10 11 بجو وروسته دا خپل کور ته رانشي او سهار کې به هم داسې شي نو دلته انګېرنې دا دي چې وایي دا یو رقم سپین سترګي پیدا کېږي او سپین سترګی معرفي کېږي او هغه ورسره ډله کم ځوانان چې دي دی تر هغې دا نه پرېږدو چې د هغوی خوښه شوي نه وي یو دا مسله دا مسله دی یو بل دغه دی چې فرهنګ دی چې دوی ډله ډله ګرځي او شپې بهار مقصد په سور او سني او میوزیک دا کوم یو رقم داسې ښه مسله زما په نظر څنګه ارزوئ څنګه الحمدلله موږ چې خپله واده وکړو نو زموږ وخت کې دا قصې نه وې نه پکې دا دستور او نه پکې دا کلچر و موږ چې واده وکړو زموږ یو غټه کوټه وه په هغې کې یو غوجل و موږ ته غوجل په هغې وخت کې او مور او پلار همدغه هلته کې څملاستل موږ به د خوا کې دې غوجل کې څملاستو هغه وخت بله کوټه هم نه وه موږ نه به چا بله کوټه هم نه دي جوړې کړي اوس وخت کې خو چې واده زوی لکې اور به له کور جوړې کوټه به مله جوړې هر څه به پرېږدي زموږ کې دا دستور نه و موږ به وایو چې بس واده به موږ همغه وخت کې وغلاري بس ناست وو کوټو کې به ناست وو داسې نه و چې 10 12 بجو به ورځ یارانو دوستانو سره په حجرو کې ناست
خو نه بس ماښام به خپل کور ته راتلل او کله هم چې خوښه شو راغلم کله به چې راغلو کله به چې خوښه شوه خپل کور ته به راتلل. ځوانانو ته اوس ولې اجازه ورکوئ چې ځوانانو خو داسې ده چې اوس خو بس ساینس ترقي کړې ده که نه پرمختګ شوی دی. پرمختګ شوی دی نو په دا خو ته اوس انډیوالانې ډېرې دي یو انډیوال د 10-15 نفره یو هغه یو انډیوال د یو شپه ډوډۍ کوي چې هغه ډوډۍ مطلب خوري هم تقریبا داسې ورځې وځي د هغه ډوډۍ نه ختمېږي بیا څو انډیوالان راځي په خپل خپل کور ته راولي او کور ته نه باسي څه چې امتیازان کېږي انډیوالان یې بیا د همدلته په دمه یې ځي هغوی له بیا چیو ناشتې پروګرام هم کړي بیا خپل کور ته بیا بوځي داسې په نمبر باندې تقریبا چې 15 دغه نه خلاص شي دوره نه تېره شي او بیا اخره کې چې کوم دا د واده عادت باندې بیا دوی خپل ډوډۍ کوي نو بیا د هغې هلکانو مېلمستیا کوي تاسو حاجي صاحب دا ښه خبره ده که نه چې دا ملګري دوستان د سیمې خلک دا دغه شي یو ځوان بل ځوان ډوډۍ خو مینه محبت زیاتېږي بل هغه مصارف ورته که سړی وګوري خو زه وایم چې که مصارف کم شي او ډېر لرې تګ راتګ هم ونه شي نو دا به ښه نور دا ښه فرهنګ دی چې څوک یو کور ته بل د بل کور ته بل د بل کور ته وخت هم ډېر کم دی. حاجي صاحب تا نه صرف دغه د مړي د ختم او خیرات په دې اړه معلومات غواړم چې وایي کې ځینو ځایونو کې چې دا کله مړی کېږي یا څوک فوت کېږي 3 ورځې یو ورځې هغوی خپله فاتحه او اعلان کړي او بس ملګري دوستان راوغواړي ولې په کلي ولس کې تر کلونو هم دا غځېږي په دغه باندې خپل نظر را سره شریک کړي څنګه ښه دی څنګه باید وشي نو دې خو مختلف قسمونه دي خو ښه دا ده چې په کوم ځای کې د مړي صحیح او د جنازې هغه ټیبل وټاکل شي او د هغې دپاره خلک راځي نو که هغه وخت سره د کور خاوند د لرې دی مېلمنو له یو ختم په حساب باندې یو د خوراک څه انتظام کړی و ښه دا ده خو چې هغه خپل اقتصاد ته وګوري داسې ونه شي چې هغه اوس نه کېږي او په عورت باندې هغه کوي د خیراتونه کوي او سبا بیا هغې کې سردولي او یا ماشومان او یا یتیمان نه دغه کېږي نو ښه خبره به دا چې خپل وس سره وګوري او په خپل وس مطابق باندې په هغه ورځ باندې یو داسې تیاری وکړي د ختم په حساب باندې چې هغه مېلمانې هم وځو شي او د هغه د مړي دغه وشي دغه مراسم وشي او هغه څه چې زیاتوالی به ښه نه وي زیاتوالی به پکې ښه نه وي چې که سړی زیاتوالی پکې راولي که نه نو دا به یو قسم نقصان د دې کور خاوند دپاره جوړېږي. ښه ډېره مننه. آخري خبره به قاري صاحب باندې به وکړو قاري صاحب نه به خبره واورو بیا نو خپرونه پای ته رسوو. قاري صاحب په دغه اړه بیا هم راګرځو زما خوا ګاډي صاحب ناست دی یوه بله مسله چې ډېره زیاته په اطراف کې اوس هم په ځینو هغه سیمو کې چې هلته د موټر تګ راتګ نه کېږي او مشکلات وي داسې غرونه غریزي منطقه وي هغې کې د واده دغه ناوې په ډولۍ باندې راوړل کېږي او بل دغه کچرې یا دا ورته استعمالېږي. بیا دلته ځینې رسمونه فرق کوي کله چې ډولۍ راوړل شي ځینې خلک حاجي صاحب دغه ډولۍ چې کور ته نوځي ډزې کوي د خوشحالۍ په خاطر باندې ځینې بیا ورته هغه چرګ مرګ راوړي او چاته یې ورکوي دا کوي څوک نښه ولي او بل دلته څو مختلف نومونه دغه ډزې کول یا دې ته یو رقم نوم اخلي که په دغه اړه د مینهوالو سره نظر شریک کړي. موږ به چې کله واده و نو ماسپښین نه به انشاءالله هلکان ټول څه به مشوره به یې وکړله او لاندې پټو ته به کوشو د توتانو لښتې هم راغوځې کړلې او بیا به هغه راوړلې ماښام ډوډۍ مو چې مېلمنو مو خوړله او کلیوالو ټول به ډوډۍ وخوړله هغې نه به وروسته بس موږ یو پروګرام و چې دې نه موږ ډوډۍ جوړوله لښتې به هم یو په بل باندې داسې کېښودې هغې نه به ډوډۍ جوړه کړله په ډوډۍ باندې هم بیا داسې یو سپین یا سور شال واچو او هماغه وخت سره برابر به واچو او چې واچو نو تقریبا چې ټوله شپه به دغه ډوډۍ ماندې راکړله بالکل څومره مو چې ښایسته جوړوله سینګاروله چې د خلکو ورته ښه دغه شي او چې به ډوډۍ به هم جوړه کړه ټوله شپه به هم دې باندې تېره کړه سهار به انشاءالله اذان به چې وشو نو به خیر ډوډۍ به پوګه کړله او 4 کسو به 6 کسو به ونیول ډوډۍ او نور به پسې وروسته روان دغه ځوانان به هم نو هغسې ځوانانو چې هغه ښه تندور او ښه مټې لرلې وو چې ښه داسې تیزه ویسي او بس دا 4 کسو به ډوډۍ نیوله لا شاته پسې نور کسان روان او ښځه به ورته باغې نه بس درې بس چمبې به پسې والي هغوی چمبې واله دا دلته به بل ما یو خبره کړي چې داسې توره وایي که چې هغه ډزې چې کېږي دغه ته داسې کلمات دا نوم اخیستل کېږي دا یاره دا خو حاجي صاحب تاسو تورې معلومات دغه تورې په حساب نه پوهېږم او ډزې به دغه خلکو کولې چې هغه کم خلک به یې راغوښتي وو مېلمانه دغه وخت سره چې هغه وخت کې په وسلو باندې پابندي به نه وه او خلکو وسلې ګرځولي شخصي خلکو نو هغه ډزې به هغه مېلمانه چې کوم ځای نه راغلي وو یوه ډله به راغلي وه بله ډله به راغلي وه له ځای نه نو هغه یوې ډلې
ډلې به چې ډزې وکړي هغه نور ملګرو به مشوره وکړي چې لکه دا پلانکي خلک راغلي دوی ډزې وکړي اوس موږ کوشش دا کوو چې موږ زیاتې ډزې وکړو دوی د هغې نه به زیاتې ډزې بیا کولې دا یې نه فرهنګ ګرځېدلی او چرګ به کوم که نه چرګ چرګوړی شي به دې به دا مېلمانه چې راغلي دوی چې چوکړې شي نه وو بس دې دپاره خوراک ته انتظام به شوی و د خوراک انتظام به شوی و خوراک به وکړو هغې کې بیا به چا دوستان به به لاړو څه به پاتې وو څه تا په واده کې شوي یا تا د چا په واده شوي موږ هم وکړي څومره ډزې ودې کړي یاره ډزې مې نه دي کړي خو دا ډولۍ مې خپله ډولۍ خپله مطلب چې موږ واده زموږ زنانه چې کومه همدغه ډولۍ کې موږ راوړي کله کله خو داسې نه دي شوي چې کله خو دا ډزې کېږي معلوم نه یو څوک پکې ولګي چا ته په صدمه نه نه انشاءالله دا خبره خوب کې نه نو یې دا شو سپور څوک به خوب شي ګنې خو ډزې هم نه خو یاره خبره چې موږ انشاءالله ځان سره سمه ډولۍ راوړله که نه او وختي هم راوړله او لکه اصلي خبره پکې وه که نه موږ هغه وخت کې به د خلکو د دوست یې ولې راوړه دا څه مسله نو خو چې خلک برای وړي خلک یې وګوري په لاره باندې نه خو راوړو بیا نو دا هغې وخت داسې وه چې یو پښتو وه که نه مړ خلک یي نو خلک به یې ګوري او د خلکو ته ګوري نو بس دې خاطره به وختي چې اذان به شوی نو به دوی به ډولۍ راورسول هغې نه اوس به انشاءالله نکاح به وتړل شوله بیا به کوم چې مخ کړي به خواږه ماږه شوي پکړي هغه به وخوړل او بس خبرو بس واده وشو بس هلک و بس په لارې وګرځېده نو بس دغه و مینهوالو له تاسې ډېره زیاته مننه نړۍ مننه چې زموږ ملتیا کوئ موږ بدرګه کوئ موږ څارئ زموږ د دې اونۍ او دغه ځانګړې خپرونه زموږ ژوند زموږ تاریخ زموږ فرهنګ زموږ کلتور په همدې ځای پای ته رسېږي له دغه قومي مشرانو سپین ږیرو مخورو د قاري صاحبانو دغه ځوانانو دغه سپین ږیرو د قاري صاحبانو د ټول ملګري چې موږ سره په دغه پروګرام کې په دغه حجره کې دلته ناست وو موږ یې بدرګه کړو موږ ته یې معلومات راکړه او په خاص ډول له دوی ډېره زیاته مننه په دې کوو چې هغه څه چې زما ارمان و هغه څه چې زه ورسره بلد نه وم د لعلپورې ولسوالۍ اړوند په لویه کې د چکنور د شاکوټي ګلداګ او دغه نورې کومې سیمې چې در سره پرتې دي د دې د فرهنګ د خپل هغه ولس د راکړه ورکړه په اړه د دوی د سیمې راشه درشه مړی ژوندی ودونه او تېر یادونه ځینې سپین ږیرو ته تېر یادونه م وویله د راته وړاندې کړل دوی ډېره زیاته مننه خو له تاسو مې هیله دا ده چې زموږ چینل زموږ پیج دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ همدغسې موږ کوشش کوو چې نورو سیمو ته هم لاړ شو نورو ملګرو دوستانو له خپلو هېوادوالو سره ولایتونو ته لاړ شو د هغوی فکر د هغوی ذهن د هغوی فرهنګ د هغوی ناسته ولاړه راواخلو تاسې شریکو او ستاسې ناسته ولاړه له هغوی سره شریکو تر بیا چې هر چیرې یاست روغ خوشحاله شی ولرئ